موره د خلکو لوڼه نه دي لغاړې پر تا خود ګرانې زوی ده دی خو د خلکو هم دارنګه لوڼه دي اولادونه دي نه یې ورکوي تا دغې خپل زوی معلوم دی ایله لونبا دی زوی ستا چې لونبا دی نو بیا دې خلک چیرې وکړي ستا ورسره نامردي ده که د نورو غوښتې زه نه تا ته در بخښمه نه د پلار ته ور بخښمه پلار ته په بندو غاړه لاړې اوس به ته به هم په بندو غاړه شي موره ته په ده مرضه خفه کېږه یا ما تا ته خپل شریف دی را معلوم دی دغه د بل لوڼې سپکښې باسو دغه وبا لري خدای به سره ته یې موره ته څه له ناجایزه کوې ما تا ته خو معلوم شریف دی څه کوی زه خلکو له ښځو وبالو نه اخو یا زه په نورو نه پوهېږم علامې به نه کوې د صاحب خان و زوی ته یې ور وغوښتله پر اچم لونی وي زما غږشه سم زوی دی تک سپین زوی دی پر ما ګران دی زه خامخا واده ور غواړم زوی بیا تیا بیخي ستا ښځې تر سر واړوئ قرآن کې د اوبو ټکی لا وراړې ای د نن سبا ښځې دي تیا په ښه ورالې زما زوی ته واده ور وغواړه بس خامخا ور وغواړه موره ور غواړم ته مه خفه کېږه ته مه ژاړه پرون ضیاءالدینه کاله ورغلم هغه کلک یې راته وکړل څو واره نور مرکې بولی دي اوس را سره بویسم سوری ولم هغه سړی یعزې نه ورکوم اوس زه څه وکړم چا له لاړ شم موره څه به خدای ترټلی قسمت ورکړی څه ستا نامردي موره ته سړی راوږه کوم کور له ورسم چې دی ورکوي زه یې ور وغواړم ته ښه راوخېږه چا له ورسه څه له نه پیدا کړې زه بله ورځ په هندو وراله تللی ولم یوه کونډه ناسته دوې د ښایستې ګرلۍ لوڼې وې هغو له ورسه یوه ور وغواړه ورته یې راکړه زما دی ځوان زور دی زما ارمان اپرکه که د زما زوی ته واده نه ور وکړې زما له حقه ناپله یې ځکه چې بیا حق نه در بخښم بس سمه ده موره له ننه بعد به تر هغو پورې که خدای کول نه کښېنم تر څو پورې ما شریف ته واده نه یې ور غوښت بس ما د کوټې په وره به هم تر هغو نه راننوځي چې زما زوی له د واده نه یې ور غوښت بس سمه ده ټیک خبره واوره شریفه ګوره دا د کونډې تر روی کور دی موږ اوس دا اوس راورسېدو یو ته دا عینکې ولګو دا زما په دا کې خزلاله زه بیا وینم نه کې پرځم یو بل یاد هم نه وي دا خولۍ سمه که دا له ستڼو پرته که زبنه بلې ورځې رنګه او سیریسه فل ماډرنه کښېنه هلته اوس به ته دی وکړې ښایسته کالي دي کې راښایي نه دي وبه یا نه دي ولې اوس چې اوس ورلو کښېنستو ته ګایږه ما دا به ښکاره کړم دوی دغسې تک سپین چوری یا دا وتړه په ځان کار مه لر خالي کښېنه چې ما څه ویل زما په ګای کې مه رالوږه بس خالي دغه ښایسته راته کښېنه لور درکوي واده به د واده خاوند شې بس اوس راځه غمی تروی تاسې ښه یاستې ښه یې زوی ته څنګه یاست خیرت دی موره تا به نو موږ نه یې پېژندلې یا زوی نه ماست پېژندلی ما او دی د زرۍ ترورۍ زویان یو ښه ته د زرۍ ترورۍ زوی یې ښه زرۍ ترورۍ ډېره ګلالۍ ښه ده ونه تاسې په ورا کې سره لیدلې وه دا اوس د سورج د مخه دغه زما ترورۍ وله تاسې په ورا کې سره لیدلې ول ما دې په ورا کې ډېره ګپه سره وکړه ډېره خوږکۍ ښه ده ونه بس نو دې راته ویلې سلامونه یې هم پر در ویل دغه له ما سره چې ناست دی دا زما کسر رور دی د ده نو کور نه دی جوړ تر اوسه پورې بس موږ نو پراګران هم دی ډېر خدای ستا پر ادیه هم ډېر ګران دی بس نو دوی دانګه ځای ورته غواړو چې دی ښه عزتمند کور یې ښه دروند کور یې دې د ستاسې د کور ډېر صفت راته وکړي د دې دوې ډېر ګلالۍ لوڼه وې لکه ګلان نو بس موږ ویلې بس زموږ ورته دارنګه نجلۍ غواړو نو په دغه نیت باندې رالو سړی که دغه خدای پاک دغه رشته برابره خدای در سره کوم د زرۍ ترورۍ زامن یاست زه ګر څه پر دې غټه نه یم څنګه به دوستي نه در سره کوم خدای در سره کوم غمی ترورۍ موږ هم دغه رنګه ځای غواړو چې دا زموږ رنګه سپرکیان خلک وي پر موږ یې غټه نه کوي دا رنګه کورنۍ غواړو بیا غټه به در کوم موږ خپل سپرکي خلک یو و سپرکۍ خو سره دوستیانې کوو لوڼو خو یې ګر څه د بل د کور ته وهی ورته غواړې ما ته راغواړي واده ته غواړو خدای در سره کوم زوی ما ګر څه دوې لوڼې پغلې دي په دواړو مکش کنده دی چې کومه یوه مو خوښه ده هغه در کوم کوي راده عادي ای څوک دي سپینکۍ زوی دا نوي دوستان دي روغبړ ورسره وکړه په خیر سلامت څنګه یې راسه کښېنه
ای د غمی ترور ای د زوی دی و دا مې زوی دی ماشاءالله دا خو د غټ زوی دی و بس دا د خدای راساني کې داسې ستا خو نو دغه یو زوی دی و دغه یو زوی لرم بس دی نو شریف خو نو زما ورور دی هغه شریف نه مړ دی د ډېر ګلالی دی خو د ډېر د کم عمر دی ستا زوی چې راغلی بس د ده خورا طبیعت سره برابر دی د ده هم دونې عمر نه دی سوی 15 یا 14 دارنګه کلونې به سي د کم عمر دی هلته موږ دی لږ شهالی دی دی لږ د غټوسکی دی کلنګه څه عمر یې دونې نه دی سوی خو دې سره لکه چې دی دوه سره بېله فرق دی ستا ورور دی لږ غټوکی دی هغه ګرتا وخوړل ما ته دواړه سره وخوړل شامل غمی ترورې دا ښکنځه ها زوی ته اوس دغه ګی راته وکړه ستا د لور ولور به څو وي لالا ما ته ډېر مشغول ولور زوی نو ولور خو دې هم خاص ولور چې دا خلک شي د زیات لاله مو وطني ولور خو زه هم نه غواړم دونه ولور راکړي چې د نجلۍ شی په وکړه چې د نجلۍ چې در ولاړه کړم دومره ښایسته دی او دا خو ډېر ښه ګی دی هغه د جهان وصول ولا خلک چې له ښاره ووځه د نرخ یې مه وځه د مرغۍ سته جهان په اصول به سره ځو نوي نوي واچونه به نه کوو مرغۍ ولو ما دوی ځو لاله ته له ترورۍ سره ګپ ما او دوی ځو مرغۍ ولو موږ مرغۍ ولو ځو کښېنم بس غرور ده ته ورکړه دوی به لاړ شي مرغۍ به وولي ته دلې کښېنه یا زما غلول دی بیا نه راکړي دا بیا غلا کوي کوم غلول هغه ما ته راکړو یا زما عینکې راکړه الله دې سره مې چپک چورای دی ها زما عینکې راکړه لالا یې دسته ګي راښکاره کړې ما نه ښکاره کوم بدر خان تی به شرمه مه کوه ته خو سړی وګۍ ته نه یې لکه واسې دې کوي بدر غمی ترورې تا د ولور ګی نه کړې راخلاص ګی در غوټ کړی ولی بس زه به نو هم بېغمه څه وم یا زوی نه سم نه سره کولی زه زما لور ستا ورور ته نه سم ورکولی ستا په ورور کې ما ته لږ عیب ښکاره کېږي راځه کېږي به نه مور ته هم وایه له ما سره د نه راځه کېږي سلامونه پر یاد ای سپېره قسمته جوړ کار وي زره خراب یې کړي لالا اوس ترورۍ لور نه راکوي یا نه یې درکوي څه پر کوم عمل یې درکړي ستا کوم ډول څه عمل اجداره کړي ما کله بد کوئ هغه خو دغه سترګې راښکاره کوي هغه زما سترګې ښکاره ما زوی ته راویستی ما پر زوی باندې مچلي لکه ولاړه که خپله ونۍ ته ولاړ کړه ما زوی باندې مچلي لکه ستا وروره ووایي او بیا ما د نور څه علیګل بیا په یوه ورځ رامړه کاست راوځه له ونې د دروازه راباندې کړه وته شرموله نه خدای پر وګرځېدی دا انګانې کې راته کش کې اوی د کشکړ کې دی اینکي نو بیا سړی ښه انګای ووایي دا ما څه وکوه وته شرموله څه کار وي جوړ کار وي خراب ته کوي مې کوم درنګې کښ نه کوم بل به راغواړې بل به راغواړې هرنګې بیا ښه درکړي بل هلته ادې یې واده ور وغواړه دلته بیا ستا خوله نه درېږي په هر شي کار لرې څه به در وکړم مخ د عینې کې راته کش کې د سر درد یې تا له عینې کې مه شوره راته کش کې درځه